د زړه خبره مې اکثر داسې په زړه پاتې شي لکه سړی چې روژه نیسي او اوده پاتې شي او د ټولو وروسته ماتوم روژه په دغه غرض چې په ګیلاس کې ستا د خولې جوټه اوبه پاتې شي او ستا نه صادر محفل کې پاتې شو زړه دې وچو داسې محفل کې ما نه کله کله زړه پاتې شي. السلام علیکم and once again السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اوریدونکو आवाज د FM 93 ریډیو دلبر 400 دی او زم ستاسو قربا ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو خادم نذیر احمد خادم او د پروګرام نوم دی آل ان ون. اوریدونکو د خپل خالق مالک او رازق نه دا امید لرم چې تاسو به خیر خوشاله به د صحت او د عزت په جامه به ژوند به انجوای کوئ او د ژوند نه بعد خپلې برخې خوشحالۍ خوندونه ښایستونه ښکلاګانې رڼاګانې مزې او چرچې اخلئ چې چېرته هم یې که ناست یې ولاړ یې را روان یې ملاس یې د ژوند په هر شعبه کې د ژوند په هر ډګر یې که په لر یې او که په بر یې خو چې په ریډیو دلبر یې د FM 93 ریډیو دلبر 400 لیسنر یې او ما ته هم انتظار کړی دی. نو چا چې ما ته انتظار کړی دی هغه په ما د خپله ځانه ګران دي. تاسو لاس اوچت کې ما ته انتظار چا کړی دی. دې سره سره اوریدونکو کوم مینوال چې دې وخت کې را روان دي د شاعرانو عالمانو ادیبانو لیکوالانو او پوهانو سیمې 400 ته هغوی ته به وایو چې هر کله راشه بیا راشه. ولې؟ ځکه چې دا د میړانو سیمه ده د طاقتورو سیمه ده د زړورو سیمه ده د بختورو سیمه ده د میلمستیا سیمه ده. او یو عدد شعر به ورته ډالۍ وي چې غریب خو ډېر یم په اخلاص باندې مې شک ونه کړی یو ځل راشه بیا د قدر د راتلو وګوره او محل او بنګله نه لرم جونګړې ته مې راشه نه کټ ته به مې ګورې نه پوزي ته به مې ګورې خوراک چې پکې کوې نو دا یوه خبره واوره تالي ته به مې نه ګورې تندي ته به مې ګورې. نو بعضې خلکو تندی داسې چې هغوی بلوټو تان کړي سړی وي که د لس کم سل وجلي دي صرف لس ورته پاتې دي د زړه نه انتهایي ښي د زړه نه نرم مزاجي زبردستي اخلاق هم ښي او نور معاشرې ته نقصان هم ني خو دا تندی یې داسې ته به وایې چې بس ده ته غږ کوې نو دی ما وجني. او بعضې خلک داسې دا تندی یې داسې خاندي که د جهانونو ټینشنونه وهمونه ګمانونه تهمتونه بهتانونه د مسایل پرابلمز ستونزې کشالۍ د غر عمره غم به پې د پاسه پروت وي خو دا ظاهري نه پته یې نه لګي چې ده باندې غم شته او که نشته پته یې نه لګي چې دې غم په ده باندې شته او که نشته لکه مسکال یې مه کوئ دا څه کوئ. نو دغه خلک چې کوم دی دا ښه خلک ځکه دي غم پټولی شي د غم پټولو توان طاقت دی کې د غم پټولو فن دی لورځي نو دغه بهترین خلک دي ځکه چې غم پی او ګوره ښکاري پې نه خو زه داسې نه یم زه څنګه یم زه داسې ما ته چې ایله مسلې ټول ملګري رانه تپوس کړي خادمه تا ته څه مسله ده خادمه بیا څه چل شوی دی خادمه څه داسې مسله راغلی ده زه ورته وایم لکه څه نشته ستا د دې شکل نه د تندي نه پته لګي چې تا ته څه مسله ده. نو اورېدونکو اختر تېر شوی دی او مشران متل کې چې اختر تېر شي نو څه په دیوالو تپه نکریزې په دیوالو تپه خو نه وی ما وی درځم چې د اختر مبارکي درکمه دا مو د دواړو د تړون اولنی اختر دی دا مو د دواړو د یو پاکې مقدسې رشتې په سر قسم چې بې له تا اختر پیکه دی او زمونږ د خوار ولس به څه وي د اختر خوشحالي په خپو شلیدلې مو څپلی په تن مخلې جامې واړه ګلونه په زړو جامو کې ځان جوړوي د اختر ټولې رنګینې ملکانان جوړوي او زمونږ د خوار ولس به څه وي د اختر خوشحالي چې شاه زلمي مې د پنجاب د کارخانو خوراک شو بلها ګلونه مې د خښتو د بټو خوراک شو د انقلاب داویداران مې د کرسو خوراک شو او چې ماشومان مې د پالش نارو ووجل د ښکلي ارمانونه څو پیسو ووجل را لکه بیا هم د اختر مبارکي را کوي داسې به وي لکه چې سترګو کې ازغي را کوي. نو اختر کې سي اختر د ماشومانې د لویو دپاره سي د میچې ور خلکو دپاره سي د هغې دپاره پکې دیدن وي که نه داسې دیدنونه پکې وشي هغه خلک پکې میلاو شي چې زمونږ وهم و ګمان کې هم ني څه په تپوس او څه بې تپوسه راشي ناڅاپه راشي. او اختر داسې چې دې کې خلک یو بل سره میلاو شي روغ جوړ طبیعت مبارکي لاړ شي کینی یو بل له وخت ورکي